السلام علیکم. وعلیکم السلام. صدام خان په خیر راغلی. مسکان څنګه هغه ستا بل اکاونټ دا خبرې هغه بل اکاونټ یو بل آی ډي نه وه. لایفونه زه داسې چلوم، هغه کله کله راځم ګیم د داسې زه کوم. ها هغې نه چې کوم دی هغې نه زه تان فالو کړی وم، بیا فالو کړم بیا نه فالو کړم، هلته خو ما حالانکې تا ما ته په خپلې لږ فالو مې نه کېږو. هغه څه مې هلکان ټول وایستل، ټولې مې جنکیانې پکې پرېښې دي. د هلکانو دپاره دا اکاونټ دی. ښځه دا دې ښه کړي، بس مونږ هلکان هسې چوک کې ناست، مونږ هلکان هسې چوک کې ناست دي، خبرې باقي. او څنګه ښه جوړې خیر دی، مونږ هم ټولې جینکۍ وباسو، مونږ هم ټولې جینکۍ وباسو، تش هلکان به پرېږدو. اصل کې خبر داسې چې موږ رول جوړ کړی دی د هلکانو دپاره مو جلا ایډي ساتلې، د جینکو دپاره جلا. نو تاسې هم دغسې کار وکئ، تاسې جینکۍ چېرته باسئ چې جینکۍ وباسئ بیا خو چکر در باندې درځي. ابراهیم ویلکم، بیا خو مو طبیعت خرابېږي. هغه یو خوارکی ډېر تنګی صدامه. وعلیکم السلام ابراهیم. ولې دې غږ ولاړی صدامه؟ هغه یو جوار والا بیچاره ډېر تنګی. غږ دې نه راځي. دا جوړ زما سیګنل ګډوډ زما چیرته یو کار سمې اواز دې پخپخی اوس درځي. راغی ما ویل هغه جوار والا ډېر تنګی. جوار والا بیچاره دې رانیولی. جوار والا د خدای غر کې هغه خو جوار والا نه هغه نه پرې هغه په خپله ویډیو کې کنال ته بله کړي. وای صدامه وای ته مانه نه کښېنې، درته غوسه و. ګل چاحت خو هم درته غوسه نه هغه کاغذ ګل چاحت هغه څه دغه غوندې شی دی کنځل کوي، خوله په سر پسې نه ده. هغه ته ما ځکه کې نیما رانیو دونه منډې مې ورکړې وې، خو خولې سر به چې ته کنځل به وکړي بیا یې نه پرېږدم. مننه. خبر داسې ده چې دا ستا ګپه ډېره زیاته خوند کوي، ستا خبرې ولا ډېر خوند کوي. سم ورته په خندا یې. کوم سټایلونه چې تور سره کوې هغه ډېر خوند کوي. تو خوشه ده شمس دراني ویلکم. دا خو فیملی سره اوسېږي که نه دوبۍ کې د دې ویډیو چالو لکه اوس هغه بل اکاونټ نه تا ټول هلکان هلکان مې ټول وایست، هلکان مې دې خواته راواړول. هلکانو واورئ مونږ ټول الله ته راکړي هېڅ دي ټول مې دې سیټ ته راړولي دي. تاسې ته ما یو جلا خانه جوړه کړې ده. ما ځوانان وجلي دي، یا خدای پاکه دا دې ولې ایو ما ځوانان. زه مسکانه مننه ابراهیم صاحب، خوشحاله اوسئ. زه معمولي غوندې له ماله غوندې بیزي یم، زه لږ ساعت بس بیا لایف راځم. اورې که بیا لایف وي نو بیا به لایف په کال باندې ګپ لګو. صحیح ده. زه اوس راغلم، زه دا اوس 5-10 منټ پهله راغلم. زه بس راشه بیا به ګیم ولګو. زه ښه وخت مننه. صحیح ده مننه، خوشحاله اوسئ. نن سم نه راځي. سمه ده الله دې مڅ. چې زه دې کوس کړم ستا سر سیګنل سم نه دی. ابراهیم څنګه یې؟ ابراهیم دا چېرته پته مو نه لګي، هلته پته مو ورکئ. وعلیکم السلام لیلا ویلکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر راغلی. څنګه یې؟ خیر دی الحمدلله. خبر الوایت ته څنګه یې؟ ماشاءالله ټیک ټاک جوړ روغ یم. ته ښه یې؟ الحمدلله. خپل حال وایه. مینوال دې ښه دي؟ فضل کرم ماشاءالله. مینوال هم دا دې ښه په مزو کې دي. داسې کمنټو ته کشف کړی دی.
ماشاءالله بس ګورو ناستو کله بس فارغونه ډیوټۍ باندې وکنه او او زه خپله بس کله سعودي کله قطر دام بس ډیوټي مو ګرځې ده راځې اوس هم روان یم سعودي ته او د صدام دو کلي ته روان یم او الله دې خیر در پیش کړي د دوبۍ روانې دوبۍ نه د خیره سره انشاءالله دا خو ډیر سفر نه دی والله بس سفر ده خو ډیوټي ده ډیوټي خو به کوې که نه چې هر څه وي 14 غنټې خو به یې او دا تقریبا همداسې ده لکه پېښور او کویټه چې کم دي د غومره سفر دی نه تقریبا 1000 کیلومتر لار ده سفر 1000 زه بس او الله په دې کې بیا مثال لکه مدینې مکې ته چې زه بیا هغه لرې وي که نه هغه لرې نور خیر دی ټیک ټاک الحمدلله قربان سم ژوندی اوسې ته ښه مننه چې کال ته دې راوچت کړو خوشحاله اوسې دا مو قدر وکړې امین بس نور اسم دلته کې یو بیغمه شه ها الله دې خیر کوي اوکې امین اوکې شو السلام علیکم خیر در پیش کړه امین تاسې هسې لاندې زړه خورئ کمکلانو هسې زړه خورئ دا ولې مسکان آپ کہاں سے ہو جی میں پاکستان سے ہوں کوئٹہ بلوچستان څنګه یې شایم السلام مسکان وعلیکم السلام بس په دا ګیسټ سال جوړ دی 400 محمد ابراهیم تhank you قربان